سلامونه ستړي مشئ. تاسې خو به د نورو ولایتونو بریاني زیاته خوړلي، خو دغه لغمانۍ بریاني به مو نه وي خوړلي چې دغسې مزېداره هوږه او غوښې پکې دي، او چې ته شین سهار کې راشې لغمان مرکز ته او په مهترلام ښار کې دا بریاني وخورې نو واه واه بیخي ډېر زیات خوند کوي. زه ورغلی وم بیخي نوبت نه راتو. دا سړی وی دغه مسؤل چې څوک دی 15 نه تر 14 کیلو د ورځې باسي. د سره ما خبرې وکولې، ډېر زیات خلک ورته ولاړو، بس هر سړی راته واخیستلې. تاسو د ده دا خبرې واورئ. بس کار هم جوړ دی، بس داسې یو 18 کیلو وریجې پخو او بس ښه 10 بجو پورې بس شکر ښه مزېدارې وریجې دي، خوندورې. څومره وخت کېږي دلته دا خرڅه؟ دلته زما 14 کاله دي. ها بس چې سړی کاریګر وي هر وخت ځان ته کار پیدا کولی شي په هر ځای کې، نو دغه دی په مهترلام ښار کې دا سړی لګیا دی. او دلته بیا جالبه دا دی چې دا د وچو زړو دکان تاسې وګورئ، د هندوانو له زړو نیولې د کدو ته زړو هر څه پکې خرڅېږي. دا مې په تاسو وکته لغماني دا شی زیات خوري. نو خوشحاله اوسئ، ډېره مننه، کور آباد.